که چیرې ما او تا بیریږو چې پلانکی ما ته ضرر ورنه رسوي، زه دشمنان لرم، زه حاسدین لرم، په ما چا کوډې کړي دي، په ما چا جادو کړی ده. اوس خو بیا دا سلسله بیخي ډېره ده. افسوس که نه، الله دې مسلمانانو ته هدایت وکړي. نن سبا یو بل ته د تکلیف رسولو لپاره پلانونه جوړېږي، او دا په اسلام کې ډېر سخته ګناه ده. الله دته یو نعمت ورکړی دی، الله پاک جل جلاله دته یا ځواني ورکړی دی، یا اولاد ورکړی دی، یا پیسې ورکړی دی. ته ولې حسد کوې؟ خو ته خدای ته وایي د هغه خدای چې دته ورکړی تا ته هم درکولی شي، خو ته خدای ته خواست وکړه که نه چې خدای ته یې ماته راکړي. نو دا ته څه ضرورت دی چې ته د سره حسد کوې، یا په ده باندې جادو کوې، یا په ده باندې کوډې کوې، یا دته پلانونه بسته کوې، یا دی د منځه وړې، په دې هڅه کې دا ستا دپاره ډېره لویه بدبختي ده. خو هغه کسان چې د ځان دشمنان لري، حاسدین لري، او دی بیریږي، د دې دپاره دی همیشه دا کوشش کوي چې کم اسباب زه ولټوم په دنیا کې چې په هغه باندې د خپل حاسدین د دوی د حسد څخه خلاصم، یا د دوی د شر نه خلاصم، د دوی د هغه فلانو چې دی ماته جوړي زه خلاصم. ګورې دا یوه خبره واوره، همیشه پر ظاهري اسبابو باندې ډېر زیات تکیه مه کوه، اعتماد پر هغه باندې مه کوه، اعتماد پر اعمالو باندې کوه. کوم سنت اعمال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولي دي موږ ته، په دې کې الله ډېر اثر یې ښه دی. ټیک دی، ظاهري اسباب هم په کار واچو، لیکن ډېر اعتماد پر الله کوه او پر دغه مسنون اعمالو باندې کوه. د صحابي وایي عبدالله بن خبیب وایي یو شپه وه، ډېره تیاره وه او وریځ وه، باران شروع. زه په نبي علیه صلات وسلام پسې موږ ګرځېدو. بیا مې نبی علیه صلات وسلام پیدا کړي. نبی کریم صلی الله علیه صلات وسلام راته وفرمایل چې 3 وارې قل ولا ویل، 3 وارې قل اعوذ برب الفلق ویل، 3 وارې قل اعوذ برب الناس ویل. دا ستا دپاره د هر شي څخه یا د هر شر څخه الله پاک جل جلاله کفایت ګرځي. سبحان الله. بیا به تا ته هر هغه انسان چې ستا ته د شر رسولو اراده کړي، یا تا ته خدای نه خسته پلانونه جوړي، یا په تا جادو کوي، هغه بیا اثرات پر تا نه کوي. څومره اسان عمل دی. ما درته وایي چې موږ مسلمانان یو، خو په اسلام په مهمو هدایاتو باندې یا پر سنت عملو باندې زموږ اعتماد نشته. باید موږ پر دې باندې اعتماد وکړو. دا څومره اسان عمل دی. که د حیوان یا د انسان د شر څخه ځان محفوظه کوې، د شیطان د وسوسو څخه ځان محفوظه کوې، د نفس د خواهشاتو څخه ځان محفوظه کوې، د جناتو پیرانو د اثرات څخه، د جادو څخه، د کوډو څخه، د دشمن د دشمنۍ څخه، د هر هغه شریر کسانو د شر څخه، د حاسد د حسد څخه که ته غواړې چې ځان بچاو کې، یا هغه کسان چې بد نظر لري د هغوی د بد نظر نه ځان بچاوې، سهار و ماښام، سهار د لمانځه وروسته، ماښام د لمانځه وروسته 3 وارې قل ولا ویل، 3 وارې قل اعوذ برب الفلق ویل، 3 وارې قل اعوذ برب الناس ویل. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا به انشاءالله هېڅ شریر انسان به بیا د هغه شر تا ته ونه رسېږي، نه به بیا پر تا اثر وکړي، نه به د هغه کوډې و جادو پر تا اثر کوي، نه به د جناتو اثر انشاءالله، نه به د حاسد یا د بد نظر والا بد نظر او د حسد څخه به الله پاک جل جلاله تا وژغوري. څومره اسان عمل. ما درته ویل موږ باید اعتماد پر خپل ظاهري اسبابو باندې نه کړو، صحیح د هغه هم په کار واچو، لیکن علماو سره تعلق پیدا که چې په دې کې زما د نجات لار کومه لار ده، یو سنت عمل سنت طریقه ماته راوښیې، په کومه طریقه باندې زه خلاصېدلی شم، بیا به انشاءالله د دنیا و آخرت سهولت و کامیابی به ستا په برخې.